کونډې یتیمان د جنګ نه پاتې شي او ډېر کورونه وران د جنګ نه پاتې شي او چرته چې د وسپنو باران وشي او هلته لوی تاوان د جنګ نه پاتې شي. کونډې یتیمان د جنګ نه پاتې شي، ډېر کورونه وران د جنګ نه پاتې شي او چرته چې د وسپنو باران وشي هلته لوی تاوان د جنګ نه پاتې شي او سترګه د چا لاس او د چا خپه نه وي، نیم نیم انسانان د جنګ نه پاتې شي او وران پکې مندرې جوماتونه شي، هر خواته خفګان د جنګ نه پاتې شي او ووجنې ساګانې د بارودو بوی، ووجنې ساګانې د بارودو بوی، خوشی بیابان د جنګ نه پاتې شي او خلک بیا ټوپکې تماچې ګرځي او سخت وله سامان د جنګ نه پاتې شي او زه یم دا جنت په د دوی خوښ نه وي ځکه ملایان د جنګ نه پاتې شي او روغ به نه وي ګوره لیونی به وي، روغ به څنګه انسان د جنګ نه پاتې شي او بیا په کتابونو کې جړی خلک، بیا په کتابونو کې جړی خلک داسې یو داستان د جنګ نه پاتې شي او تا به جنګوي په خپله جنګ نه کوي، تا به جنګوي په خپله جنګ نه کوي، داسې استادان د جنګ نه پاتې شي او مونږ جنګ لیدلی د عثمان خیالي، مونږ جنګ لیدلی د عثمان خیالي، ژوند عجیبه ګران د جنګ نه پاتې شي او هلته کور په کور باندې یارانو بیا، هلته کور په کور باندې یارانو بیا، سوال ته مزدوران د جنګ نه پاتې شي او کونډې یتیمان د جنګ نه پاتې شي، ډېر کورونه وران د جنګ نه پاتې شي او چرته چې د وسپنو باران وشي هلته لوی تاوان د جنګ نه پاتې شي او سترګه د چا لاس او د چا خپه نه وي، نیم نیم انسانان د جنګ نه پاتې شي.